الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، قدرمنو دوستانو او ګرانو زده کوونکو، له هر څه نه وړاندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بیا هم زه شروندوی سید حمیدالله عصمت ستاسو په چوپړ کې یم او د نهم ټولګي فزیک درسونه غواړم ستاسو سره یو ځای ثبت او د ستاسو د ګټې اخیستنې لپاره په نشر ورسوو. زمونږ د نن درس موضوع په نهم ټولګي کې د لومړي درس موضوع څه ده؟ د نهم ټولګي فزیک دی، د نهم ټولګي فزیک، او د درس موضوع مو یو بعدي حرکت دی. درس موضوع مو څه ده؟ د نهم ټولګي فزیک. د درس موضوع مو ده یو بعدي حرکت. ګرانو زده کوونکو، تاسو حتما په اتم او اووم ټولګي کې د فزیک له مفهوم څخه آشنا شوي یاستئ او په دې باندې پوه شوي یئ چې فزیک کوم موضوعګانې څېړي او د فزیک اهمیت په ژوند کې څومره دی. لیکن په اووم او اتم ټولګي کې هغه موضوعات چې تاسو لوستي دي هغه په مکمل ډول یو فزیک نشي کېدی، یعنی د فزیک موضوعات په هغې سره نه ختمي. د فزیک علم ډېر یو لوی او واسع علم دی چې ډېر بخشونه او څانګې لري. راځو په نهم ټولګي کې د درس موضوع مې چې بعدي حرکت دی، یعنی په نهم ټولګي کې لومړی درس څه دی؟ حرکتونه شروع کوي، یو بعدي حرکت. په دغه درس کې باید پوه شو چې یو بعدي حرکت څه ډول حرکت دی. یو بعدي حرکت کوم حرکت ته ویل کېږي؟ که موږ او تاسې خپل چاپېریال ته پاملرنه وکړو، په ډېر لږ وخت کې په ډېر مختلف شیان داسې ووینو چې هغه د حرکت په حال کې وي او د هغوی حرکت هم یو له بل سره توپیر لري. که یوه دقیقه شاوخوا چاپېریال ته موږ نظر واچوو، په خپل چاپېریال کې به ممکن داسې شیان ووینو چې هغه د حرکت په حالت کې وي او د هغوی حرکت یو له بل سره توپیر لري. د بیلګې په توګه که سړک خواته نظر واچوو، بایسکل په سړک وینو، موټر وینو، موټرسکیل وینو چې د هغوی حرکت او سرعت او د هغوی د کارونه یو د بل سره څنګه ده؟ توپیر لري. کیدای شي نږدې موږ داسې خزندگان، پرندگان، الوتونکي شیان ووینو چې د هغوی هم حرکت یو له بل سره ډېر توپیر لري. باران او وریځې هم یو ډول حرکت دی، هغه حرکت لري. لیکن الوتکې په فضا کې الوتکې پروازونه کوي، هغه هم یو ډول حرکت دی. لیکن ټول حرکتونه مونږ په دغه موضوع کې نشو ځای بځای کولی. د حرکت موضوع ډیره لوی او واسع موضوع ده چې په خپل وخت کې به انشاءالله که ژوند وتشریح کیږي. اوس غواړم چې یوازې په دې باندې خبرې وکړو چې یو بعدي حرکت څه ډول حرکت دی. راځم چې یو بعدي حرکت تعریف کړم. په دې کې چې ځینې داسې دي چې په چاپېریال کې فکر وکړو، ځینې به داسې حرکتونه موږ حتما ووینو چې هغه به په منکسر او مات ډول باندې حرکت کوي، ځینې به په یو بیضوي او دایروي شکل باندې حرکت کوي، ځینې به مستقیم حرکت کوي. موږ په دې موضوع کې په دې درس کې یوازې مستقیم الخط حرکت یا هغه حرکت چې هغې ته یو بعدي حرکت ویل کېږي هغه په نظر کې نیسو. مستقیم یو بعدي حرکت هغه حرکت ته ویل کېږي چې یو خوځنده جسم مساوي واټنونه په مساوي وختونو کې ووهي.
یو بعدي حرکت یا مستقیم الخط حرکت هم ورته ویلی شي. عبارت د هغه حرکت څخه دی چې یو خوځنده یا متحرک جسم مساوي واټنونه په مساوي وختونو کې طی کړي یا په مساوي وختونو کې مساوي واټنونه ووهي. دې ته ویلی شي یو بعدي یا مستقیم الخط حرکت. د بیلګې په توګه که یو بایسکل په یو بایسکل سور کس موږ په نظر کې ونیسو، هغه په 10 دقیقو کې 50 متره لار وهي. په 10 دقیقو کې په 10 منټو کې هغه څومره لار وهي؟ هغه 50 متره لار وهي. په 20 دقیقو کې په 20 منټو کې فاصله یا واټن هم 2 چنده کېږي. 100 متره په بخښنې سره په 20 منټو کې دا کولی شي چې 100 متره واټن ووهي. په وخت 3 چنده کوي په 10 منټو کې په 10 دقیقو کې کولی شي چې دا 150 متره واټن ووهي. دغه ډول حرکت ته مستقیم الخط یا یو بعدي حرکت ویل کېږي چې په مساوي وختونو کې مساوي واټنونه طی کولی شي. دې ته ویلی شي یو بعدي حرکت. دومه برخه د دغه درس موقعیت دی. موقعیت څه ته ویلی شي؟ موقعیت تاسو پوهیږئ چې خپله د موقعیت کلمه یا لفظ د یو عربي لفظ دی چې ځای ته ویلی شي. ځای چې د یو جسم پورې اړه لري هغې ته ویلی شي موقعیت. یعنی هغه ځای چې یو جسم په هغو کې شتون ولري هغې ته ویلی شي موقعیت. که موږ ووایو په یو ټولګی په نظر کې ونیسو، فرضاً معلم شتون لري په ټولګي کې او زده کوونکي په قطارو کې په منظم ډول په چوکۍ کې ناست دي. معلم که موږ مبدا فرض کړو، د معلم د موقعیت څخه د هر زده کوونکي موقعیت موږ ټاکلی شو. دغه ته ویلی شي هغه ځای چې هغه زده کوونکي اشغال کړی دی یا هلته ناست دی یا په چوکۍ کې شتون لري، هغه د هغه د موقعیت څخه عبارت دی. که وغواړو چې د موقعیت اندازه وټاکو، د مبدا له ټکي نه ضرور دا ده چې د هغې ته باید د مبدا ټکی ټاکو. د مبدا یا پیل ټکی باید ولري. د هغې نه تر هغو مطلوب کس پورې، مطلوب شي پورې، مطلوب جسم پورې کولی شو دغه واټن اندازه کړو، موږ ته موقعیت راښیي. پس موقعیت هغه ځای دی چې هغه یو جسم په موږ کې شتون ولري او یو جسم هلته برقراره وي. نو خلاصه داسې ویلی شم چې د جسم د موقعیت ټاکلو لپاره د پیل د مبدا ټکي ته ضرورت دی او له هغه څخه کولی شو د جسم موقعیت وټاکو. د همدې درس په ادامې سره ویلی شم چې بل عنوان د دغه درس چې په دغه درس پورې اړه لري د جسمونو د موقعیت بدلون دی. د جسمونو د موقعیت بدلون دا هم ډیره واضحه او ساده موضوع ده. ټولو ته څرګنده ده چې هغه جسم چې هغه خپل چاپیریال ته د خوځنده او حرکت په حال کې ویل کېږي هغې ته چې هغه خپل موقعیت ته بدلون ورکړی دی. اوس د مثال په توګه زه ساکن ولاړ یم، تختې ته خپل موقعیت مې حفظ کړی دی، ساتلی مې دی، حرکت نه کوم. دې ته ساکن حالت ویل کېږي. که زه څه ناڅه حرکت ولرم، یعنی خپل چاپیریال شیانو ته زما د موقعیت بدلون راځي، زه څنګه یم د نظر موقعیت مو تغییر وکړل، بدلون مې وکړل. دې ته ویلی شي د موقعیت بدلون یا د ځای بدلول.
یعنی که یو متحرک یا خوځنده جسم د خپل چاپیریال شاوخوا شیانو ته د بدلون په حالت کې وي، ویلی شي چې دغه جسم څنګه دی د موقعیت د بدلون په حالت کې دی. لکه یو پلی سړی، یو خوځنده سړی موږ که په نظر کې ونیسو، هغه د حرکت په حال کې وي، هغه لحظه په لحظه خپل موقعیت او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په کتاب کې یو مثال داسې راغلی دی چې یو کس د زلمي په نامه نومولی دی. زلمی د خپل کور څخه راوځي، که دا د زلمي کور په نظر کې ونیسو، فرضاً دا د زلمي کور دی، راځي دغه ته موږ د اون ټکی وایو یا مبدا ټکی وایو. دا یو موټر د خپل کور څخه راباسي، د ای په ټکي کې دلته څنګه کوي، د ای په ټکي کې دلته درېږي. بیا چې کله حرکت کوي د دوزه د ای له ټکي څخه د بي تر ټکي پورې دا رسیږي. حرکت کوي د ای له ټکي څخه تر د بي تر ټکي پورې رسیږي، چې دغه ویلی شو چې دغه موټر د زلمي په واسطه سره چې حرکت کړی دی، د ای له ټکي څخه د بي تر ټکي پورې د موقعیت یا ځای بدلون پیدا کړی دی. دې ته ویلی شي د موقعیت یا ځای بدلون. ګرانو زده کوونکو او خوږو اوریدونکو، چې بیا هم چې زه ستاسو چوپړ کې حاضر یم، تاسو ټول په لوی او متعال خدای سپارم. نیکمرغه وخت او ښې شپې ولرئ. په مخه مو ګلونه.